قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا کار دې وکړئ چې راته روغ جوړ او د عافیت جامه مو په تن اوسېږي. معززانو غواړم نن د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پېژندنې په درېیم درس کې تاسو ته څلور کلمات په ډېر لنډ او صریح الفاظو سره او همدارنګه په شکل د سوال او ځواب تاسو ته بیان کړم. مخکې له دې نه غواړم تاسو ته دا ووایم هغه ورونه او خویندې چې زموږ مخکني دوه درسونه نه یې لیدلي نو هغوی د مهرباني وکړي هغه درسونه دې حتما وګوري ځکه ډېر مهم او ضروري درسونه دي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو کلن و چې نیکۍ وفات شو او بعد له نیکۍ وفات څخه یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرپرستي چا په خپل عهده واخیسته؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 8 کلن و چې نیکۍ وفات شو او بعد له نیکۍ وفات څخه یې د هغه تره ابوطالب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سرپرستي په خپل عهده واخیسته. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو ترونه لرل او په هغو کې د څلورو نومونه واخلئ. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ترونو په باره مختلفه روایت دي. بعضې وایي 12 دي، بعضې وایي 11 دي، بعضې وایي 9 دي، بعضې وایي 10 دي. خو مشهوره په هغوی کې څلور دي: حضرت حمزه رضی الله عنه، حضرت عباس رضی الله عنه او همدارنګه ابوطالب او ابولهب. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ترونو څخه څو تنو ایمان راوړل؟ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ترو څخه 2 تنو ایمان راوړل: حضرت حمزه رضی الله عنه او حضرت عباس رضی الله عنه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل ماشومتوب او ځواني وختونه څنګه تیر کړل؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل ماشومتوب په نیکۍ او تقوا کې او همدارنګه ځواني په پاکۍ او امانتدارۍ کې تیر کړل. دا و زموږ نننی درس. تر بل درسه پورې مو الله سبحانه وتعالی ته سپارم. الله مو راته خوشحاله لره، الله مو راته وساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.